ګډېده را ګډېده ډمتوب اوس خو بعضو پکې دغې مې اجازت ورکړی دی یو وایي زه حیران شم وایي که سندرې اورېده عبادت نه ګڼي بیا اوره که عبادت یې نه ګڼې نو بل به راوځي وایي که غلا کول عبادت نه ګڼې کوه که نه غلا عبادت یې مه ګڼه خو کوی نو یو بل پکې بیا تفصیل کړی دی تفصیل د ډم سره ناست دی حیران بشي د دې پټکي او د دې ګیرې چې کومه بې حرمتي کوي دا خلک او د دې علم اډم ته وایي ته وایي څه کوې هغه شی ورته مخې ته پروت وي هغه نه ډول نه هغه ستار ورته وایي که څه شی رباب او شی ورته پروت وي او یو بل دی خوا راشي هغه سره ډول کوي بله خوا راشي هغه سره بل شي یعنې ښه پوره مجلس له ورغلی ورته وایي چې تاسو چې دا سندرې وایي که نه د څه دپاره هغه وایي بس د خلکو د خوشحالولو لپاره وایي چاته کنځلې خو نه کوئ که نه نه څوک وهئ خو نه که نه نه چا سره څه ظلم خو نه کوئ که نه نه نتیجه نو چې نه چاته کنځلې کوئ نه پکې څوک وهئ نه چاته تکلیف ورکوئ خو ځان لی غربوي غربوي دی که نه تاسو به کدي چې ویډیو پرې چا به لیدلی ما خو لیدلی دی که ما بل ورځ ولیدی ما ته ملګري راولېږي وایي چې دا سړی راولېږي او بهر چاته کنځلې کړي د هغې نه ښه نه دی چې ځان له د کور کې ناست او دا ډول ډبرې وایي راوایي حیران دې ته شوم لکه اوس د سندرو دا خوځښت صحیح شو دی چاته کنځلي نه کوي چاته اوس یو سړی دی هغه بل د نشې کار کوي نو نشه ییز پسې ورشه وایي چاته کنځلې خو نه کوې که نه هغه وایي نه څوک وایي خو نه که نه نه چا باندې ظلم خو نه کوې که نه نو چې نه کوي ځان له غریب یو سګرټ کش راکاږي د چرسو د هیروینو تاسو ورته څه وایې لګیا دي ځان لږ پته نه شي چې دا موږ په کوم طرف راوایو او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې دا لیبرل غونته کې دي که دا علمانیان او دا دهریه دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کوي علم دا دی د علم غر د علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پې د مولا پروت دی هر مولا نه وي ګورې او پښتانه وایي هر سورګیری شاګل نه وي دا نه چې ته سړی دی پټکۍ په سر پروت دی یو مولا دی یا ګیره ګټه کړې د مولا دی ګیره عام سړی نه شي ګټولی پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه نو ته به اوس سړی وینې پټکۍ به اچولی ته به چې مولوي صاحب روان دی ګیره خو د سړیتوب نښه ده یو سړي پرېښودې ده یا په دې نیت چې عبادت دی بعض خلک یې صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي یاره سړي نه بعض یې د عبادت په نیت چې صحیح دی یو عبادت یې کړی دی نو ته به څه وایې چې دا سړی مولا دی نو خیال کوئ ګورئ